أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال الله تعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة وقال الله تعالى في مقام آخر عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما عزت مندو مشرانو کشرانو مسلمانانو مؤمنانو رونو ما ستاسو د وړاندې یو څو آیات کریمه هغه ستاسو د وړاندې پیش ک ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اللہ جل جلالہ خپل کلام اللہ کی فرمائی چې تاسو نه بازی خلق د خپل رور مسلمان هغه غیبت کوي د خپل رور مسلمان هغه پردهداری کوي د خپل رور مسلمان هغه چغلی او د هغه باندې بهتان او د هغه باندې دروغ ویل دا چې کوم دی د دینه منع کوي اللہ جل جلالہ پبل ځای کې کلام الله کی فرمای چې غیبت کول والا عتل بعد ذلك زنیم اللہ جل جلالہ خپل کلام الله کی فرمای چې غیبت کول والا د خپل رور مسلمان او چغلی خوړل والا یو رور مسلمان د یو رور مسلمان عزت خرابول والا انسان او د یورور مسلمان اغا پردا داغنا اوچتول دا اغا انسان الله جل جلاله فرمای چې عتل بعد ذلك زنیم دا ولد زنا ده لکه مونږ او تاسو
دا حدیث پاک ډیر اوریدلې ده چې الغیبت اشد من الزنا، چې دا غیبت دا چې کوم ده دا د زنا نه بدترین ګناه ده. یو طرف ته یو انسان زنا کوي او بل طرف ته یو انسان لګیا دی د خپل رور مسلمان غیبت او چغلی او پردهداری کوي. نو زما عزت مندو الله جل جلاله فرمای چې دا ولد زنا دی، یعنی دا انسان د زنا نه پیدا شوده دی چې د خپل رور مسلمان غیبت کوي. اوس مونږ او تاسو وګوره الحمدلله مونږ حلالیانی والحمدلله، خو الله جل جلاله فرمایي چې ته د خپل رور مسلمان غیبت کې داغه پردهداری کې، یعنی پرده اوچته داغه تا سره چې کوم دی یو راز دی، تاغه چرته په ګناه باندې لیدل دی، تا په ګناه باندې گیر کړی دی، خو ته په هغه باندې پرده واچې. الله جل جلاله په هغه لوی ورځ د حشر په ورځ باندې په پتا باندې پرده اچوم. نو زما عزت مندو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو دا خپل رور مسلمان که هغه حقیقی رور وي او که هغه یو زمونږ او تاسو مؤمن مسلمان رور وي، ځکه تمام مؤمنان مسلمانان دارونه دي. الله جل جلاله په خپل کلام الله کې فرمایي انما المؤمنون اخوه، ځکه چې تمام مؤمنان دارونه دي، تمام مؤمنان مسلمانان دا په خپل کې رونه دي. نو چې کله د یو رور مسلمان غیبت کې ته د هغه چغلی کې او ته چې کوم دی د هغه تاسو یو پرده ده او د هغه یو راز دی او ته چې کوم دی هغه فحش کې لګي هغه باندې هغه پرده اوچته، الله جل جلاله فرمایي چې د ورځ د قیامت باندې بدتانه ز پرده اوچتوم. نو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو اول د چغلینا او د غیبت ضرور مسلمان نه اوساتي. نن خو مونږ او تاسو په غیبت باندې فخر کوو، کلا کلا دا خپل کور کې خاون خزه ته وای یا خزه چې کم دینو هغه خاون ته وای ترازه چې یو سو تازه کړي خو خورو، ترازه یو سو سیخه کی خو وای او خورو. دا د الله جل جلاله په هغه خبره باندې دا ته چې کوم دې دومره زړه ورتیا کې او دومره زور اوري چې یو طرف ته تا الله جل جلاله کلام الله کې فرمایي چې بعضی مسلمانان مؤمنان د خپل مؤمنان ورونو غیبت او چغلی مکوي او تاسو یې کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ځل حکم فرمایلو تمام مؤمنانو مسلمانانو ته چې تاسو روزه ونیسئ، خو تاسو چې روزه ونیسئ نو روزه به زما د حکم نه بغیر تاسو نه ماتوي. تمام خلق چې ما خام شو هر یو کس پراتلو د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه به پختنه کولا چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روزه ماته کوم، روزه ماته کا. بل سړی راغو، بل براغو، بل براغو. یو سړی وته راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما رشتہ داران یو دو زنانه بیبیان دي، هغه د تاسو نه حیا کوي، نو لہذا اجازت را ترا کوي چې هغه روزه چې کوم نه نو ماته کی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته مخ واړو، بیا وته دا صحابي وته بیا را مخامخ شو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو دو زنانه بیبیان زما رشتہ دارانی د تاسو نه حیا کوي، لہذا حکم را تراکا چې هغه افطاریو کی هغه روزه ماته کی. بیا تی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بل اړخته مخ واړو، بیا وته وی بیا تی په بل اړخ مخ واړو، بیا ورته چې اخیری پسویم زل سلورم پنځم زل باندې ورته و فرمایل چې لاړشه دا غي چې کوم نه روزي نشته. دا صحابي راغی دا غزانانو نه تاسو کوي چې تاسو روزه نشته، او چې موږ خو روزه ده. وی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و فرمایي چې د دې زنانو روزه نشته ده. وی ولی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و تو فرمایل چې دوی غوغه خورلې دي، دوی پر دې غوغه خورلې دي، څنګه به کوم نه نو دوی چې کوم نه روزه نیولې وي، د دې روزه شته ده نه نو. هغه زنانه بیبیان وای چې مونږ خو غوخه نه دی خورلې. نو یو قول خداره چې هغه صحابي ته محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیاله ورکی یو دوا،
او ویلار شو دی بیبیانو تخلیت اونیسا او چې هغه ته وې پدې کې قیو کی نو چې هغه تعلق یې څنګه ګوت ورکا نو په هغه پیالو کې تینا دا ویني لوتړی یعنی غوخه ته چې کم نه نو هغه روته نو حق حیران پاتې شو او بل قول د حدیث پاک داره دغه مشهور قول له بل قول د حدیث پاک داره چې هغه محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک دے صحابی تو فرمایل چې لار شو دغه دو زنانه بی بیان ما ترا والا چې کله و ترا وستی نو وته فرمایل چې تاسو چې کدی کې تاسو افطاریو کوي تاسو افطاریو کوي دا پیاله کې قیو کوي نو چې کله قیو کو نو په هغه پیاله کې تنوینی او پیپ او دا د غوخي لوتړې ته نه وروته محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک او فرمایل که چرته دا غیبت دا ټوکړي یعنی دا ویني ټوکړي دا د دې په خېټه کې پاتې شوی دی قینه وی کړي نو دا به د دوزخ په اور او د جهنم په اور باندې بچ کم نه نو دا بیا د جسم نه لري کېده نو دا غیبت دا یو ډیر زیاته ګناه ده او ډیر اشد ګناه ده محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې یو سړی هغه یو درهم هغه چې کوم دی سود وکي یو درهم یو روپے سو کی سود وکي نو وې د دې ګناه دومره ده چې 36 ځل شپږ دیر ځل چې کوم نه یو سړی خپل مور سره زنا وکي د یو روپے د سود په خبره باندې نو وې دا 36 ځل زنا یو طرف تکا او دغه شانته د یو رور مؤمن مسلمان غیبت دا چې کوم ده د دینم زیات اشد ګناه ده لہذا د غیبتنا او د چغلانا او د یورور مسلمان تا سره راز هغه فحشکول الله دې مونږ د دې مونږ او تاسو ټول اوساتي نن مؤمنان مسلمانان د غیبت د چغله د راز فحشکول دا غوغې ته سخکاری نه اړو ګناه وته نخکاری یو ګناه مونږ ته چې کوم ده د مج برابر نخکاری چې مج مفلی پوزه کینه او ځان نه او شړو مج په ځان نه او شړو خو ګناه چې کوم نه دا غینه لری کېدل زمو ستاره چې کوم ده په سوچ او په فکر کې نشته ده محبوب علیہ الصلات والسلام د معراج پشپ باندې الله جل جلاله ملاقات ته روان دي پلار باندې سخالک صحیح کو چې خپل نکونه ځان ته نیولې دی او د مخ نه دا غوخه چې کوم نه ځان ترا شو گئی محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک تپوزو کو جبرائیل علیہ الصلات والسلام مبارک دا کم خلق تھی وی فرمایل ته چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هغه خلق دي چې په دنیا کې د خپل رور مسلمان غیبت او چغولی او پردهداری کوله تر ورځ تر قیامت پورې بدی خلق د دې د انکونه بلویږي او د دې په مخ په سرمن ختميږي او بیا برا کیږي او دې چې کوم نه د خپل مخ نه به تر ورځ تر قیامت پورې دا غوخي شو کوي نو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو د غیبت نه وساتي الله جل جلاله دې مونږ او تاسو کله یو ورور مسلمان مونږ او تاسو سره راز وي هغه فحشکول له مونږ او تاسو باندې الله نه کوي مونږ دې الله پاک د هغه د پردې د پاره وساتي یو واقعي کتابونو لیکل دا و یو سړیو وای هغه وای چې تا د وړو ماشين ته جرن دې تا ورغه اګړه پټم سټم نه وای هغه چې کوم نه نو د اورو جرن دي تورغه نو وای هغه دا سړی چې کوم نه د غنم وړو جرن دي تورو د پارسینګ مونږ او تاسو وړو نو وای دا غنمو هغه د جرن دي هغه کاکا نه چې کوم نه وای باد لاړ نو چې باد ته لاړ نو وای د ځان کونکو دې چې کم یو کړ د اورو د پاره ورغلې ده د صدا پاره ورغلې د اورو د پاره نو دا غجرن دی کاکا ډیر زیات کچا شو چې دا خو زه او شرمېدم نو وای هغه کاکا د اډیل وی ولی الله بزرگ تیر شوی دی الله وته پدی ولایت ورکړی دی پس باندې چې د دغ کرور مسلمان د هغه د پرده اچولو د پاره چې داغه باقی سلويخ کاله یا شپېته کاله عمر سونه کتابونه لیکل چې کوم دغه نه پس پاتیو وای هغه چې کوم نه وای ځان مکمل کړو کو وای هغه په معاشره کې او په کلی کې بیا په کون باندې مشهور چې د کون دی اورینا وای صرف او صرف د دې لپاره چې یره د اراز فاش نکم او د پزله کې چې کوم نه دا خبره رانی شي چې یره کې دماغو دا پرده د په مخ کې ماته شوی و نو لہذا هغه ته الله جل جلاله خپل قرب په دی باندې نصیب کو
چې تا زما په یو ورور مسلمان په یو انسان مؤمن باندې تا پرده واچولا او تمام زندگی دې ځان کون چې کم نه شمار کو الان کې کون نو په کونانو کې چې کم نه ځان شمار کو او نن کموتا دا یو انسان چرته را صحیح کو وی وای په ایمان وای چې په جنگ اخبار او په مشرق اخبار کې ورکو کنه ورکو و یو ځای کې منوم صرف په اجرو په جمعات کې به بل ځای بنوي نن حقیقی رونه د یو مور او د یو پلار پیدا هغه دشمنان دي دشمنان د یو بل دشمنان دي د یو بل په وینه او په غوخو باندې نه مړیږي ولی د خود خبره پاغي کې راشي د خپل د یو مور وروړي چې کوم دغه جدا کی دا وجه دا چې مونږ او تاسو کې دینداری نشته مونږ او تاسو خپل بیبيانو ته دینداری نه ده خوللې قرآن تعلیماتو نه خبر کړی نه دي د قرآن تعلیم ته ور نږدې کړی نه دي او د قرآن تعلیم خو ډیر لري خبره ده پکور کې د مونږ د پرم ورته نه وایي په خپل مونږ نه کو خپل بیبي تم نه مونږ نه وایي نو بیا د چغله او د بهتان او د راز فاشولو او د پردو چتولو چې ګمنو دا غواړو په ذهن او په سوچ کې د چانه راځي نو ان شاء الله باذن الله د نن نفس بکه خیر د چارور مسلمان غیبت پکو کنه بکو نه بکو ان شاء الله او پوچو تواصر به چې نه بکو ان شاء الله او ان شاء الله چغلی بم نه کو بچا باندې بهتان هم نه تړو او دغه شانته چته د یورور مسلمان مؤمن چرته مونږ او تو سره راځي هغه به ان شاء الله نه پاش کو او کفاش مگو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک تے چې تا پدی دنیا کې یو څو کسان د هغه د راز نه چې کوم نه خبر کو دا هغه غلطی دي د خلکو ته او خودلا د قیامت پر ورځ باندې با د تمام عالم په مخ کې باندې با الله پاک ستا پردهداری کوي او ستا پردی ستا د عیبونه او ستا ګناهونه به الله پاک خلکو ته کوي ستا پلار به ولاړی ستا زوی به ولاړی ستا خزه به ولاړی ستا بچی به ولاړی ستا خاندان او تمام دنیا او تمام کله به ولاړی او دا غي په مخ کې به کم نه ستا پردهداری کیږي پرده به ستا د ګناهونو نوچتیږي نو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله جل جلاله دې مونږ د غیبت کوونکو نه ګرځي الله جل جلاله دې مونږ د چغله خور خلکو نه چې کم نه نو هغه اوسادي ګوره یو طرف ته محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې یو طرف ته یو سړی د سود 1 روپیا کوي او دا په مثال داسې دی چې سړی خپل مور سره په خانه کعبه کې 36 ځل شپږ ډیر ځله زنا کوي د دین سخترین ګناه چې کوم نه هغه د خپل ورور مسلمان هغه غیبت ته الله جل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولې فرمایل چې دا زنا نه چې کوم نه بدترین ګناه ده ځکه وې د زنا کول والا انسان دی به د الله نه معافي غواړي الله به معاف کړي خو د غیبت کول والا الله جل جلاله محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په ذات خود فرمایي چې د به تر هغه وخت پورې دا ګناه نه معاف کیږي چې غرور مسلمان نه معافي نه غوښتي دا په حقوق العباد کې راځي الله جل جلاله حقوق الله کو بدر تماف کی حقوق العباد بتا ته ترغیب پورې نه معاف کیږي چې تا د خپل مسلمان نه معافي نه غوښتي نو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله جل جلاله دې مونږ د دین او د قران پاک د تعلیماتو نه با خبر او ګرځي نن مونږ د هر څه نه خبريو خو ځان کو نن مونږ او تاسو د هر څه نه خبريو خو مو ته خپل دین چې کم نه نو د جمعات پورې پرې خو دې او مو تاثیر مونږ پورې عبادت پورې پرې خو دې باقی د قران مجید تعلیمات و غیره د مونږ په خپل ځان کې راوځي او نه په معاشره کې راولو او نه به چرته دا سوچ کړي دي گینی وګورئ تاسو دا خبره زه بار بار کوم یو طرف ته قران دی او بل طرف ته سپی دی خلکو نغلاګانو چې سپی راولي سپی دا د يهوديانو یو غړ چال چې سپی راولي او په کورونو باندې سپی ولا ته زما غالي الک په الله باندې پرېږده الله بتا ته د دین خدر کی ته سپی سره راولي هغه ته په قران باندې لاسګ دی او ته داغه قران نه مانی یو طرف ته سپی دی او بل طرف ته قران دی د یو بی عقل سیز د یو زناور سیز هغه ته مانی د بی زبان سیز داغه ته مانی او د کلام الله د الله د کتاب ته نه مانی موت کی ایمان نه کم زه نه پاتې دی زه ته مؤمن مسلمان ځان ته څنګه وایو پکړ ما چې کم نه ځان ته مسلمان وې الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته به خبرو د عمل کو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سنت کوي